ګرانو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. نننۍ ویډیو کې به توخیم چې څنګه موږ کولی شو LPG یعنی ګیس په کور کې جوړ کړو. ډېره اسانه طریقه ده. دوه د اوبو بوتلې به پیدا کړئ او یو کې به ډیزل یا پټرول واچوئ او بل کې به اوبه واچوئ. د دواړو دا سرونه به خلاص کړئ او دواړو په سرونو کې به دوه سوري وکړئ. صحیح ده. څنګه چې تاسو ته پته ده د یخنۍ موسم راغلی دی، ګیس ګران دی، نو تاسو کولی شئ چې په کور کې په خپله هم ګیس جوړ کړئ او ډیره په اسانه طریقه ده، دومره سخته نه ده او نه په دومره خرچه راځي. هر یو کس کولی شي چې دغه په کور کې جوړ کړي. نو په دغه کې دوه سوري وشول، اوس به داسې وکړئ چې پیپونه به پیدا کړئ. صحیح ده. دغه شانتي پیپونه به پیدا کړي، په دې یو سوري کې به ولا ورکړئ دا پیپ او دې بل کې به مو ورکړئ. صحیح ده. چې دواړو کې مو دا پیپونه ورکړله، بعد د پیپونو ورکولو نه دغه به بند کړئ. صحیح ده. که تاسو سره LP در سره وي، شریش در سره وي، ګیلو در سره وي، چې هر څه در سره وي دغه به بند کړئ د لاندې نه. همدغه شانتې به پیپونه پکې ورکړئ. صحیح شوله. دا یو پیپ به لږ زیات ورکړئ پکې او دا بل پکې لږ کم، ځکه چې دا یو پیپ باید د ډیزل او اوبو لاندې ورشي او بل باید په هوا کې وي، هغه ورسره ټچ نشي. نو دا دواړه به سره بیا بند کړئ، دا سرونه به په داسې ور بند کړئ او هغې نه بعد به پاسه هم تاسو ګیلو ورته ورکړئ. ګیلو وي یا شریش وي یا LP وي، هغه به د پاسه ورکړئ چې مکمل هر څه بند شي، د سوري بند شي چې هیڅ هوا ته بهر ته راونه وځي. صحیح ده. داسې به پکې دا ورکړئ او دا به سره بند کړئ. چې کله مو د دواړو سرونه بند کړه، د هغې د پاسه به بیا تاسو دغه ګیلو ورکئ، دغه شریش چې هیڅ هوا ترې راونه وځي، دواړه به سره بند کړئ. په LP باندې یا په شریش باندې به دغه دواړه سرونه بند کړئ. صحیح ده. د هغې نه بعد به دغه شانتې یو ماشین د برق یا د بجلۍ د دکان نه واخلئ. دغه شانتې خرڅېږي، دومره ګران نه دی. او یو دانه به دغه شانتې سیل یا بالتۍ به واخلئ چې دغه په 20 روپۍ ده، که په 10 روپۍ باندې دغه خرڅېږي. یو به دغه شانتې یو بالتۍ یا سیل واخلئ. صحیح ده. دې دپاره تاسو یو بټن هم اخیستی شئ چې په هغه بټن باندې تاسو آن او آف کوئ. دغه شانتې یو ماشین به واخلئ چې دغه ماشین قیمت به 20-30 روپۍ وي، دغه تاسو اخیستی شئ. همدغه شانتې ورته یو تاسو کولی شئ چې یو بټن هم ورته واخلئ، بغیر د بټنه هم تاسو کولی شئ، خو بټن ورته واخلئ ډېر به ښه وي. دغه بیا تاسو شریش کړئ او د دغې بوتل سره یې ولګوئ. صحیح ده. دغه بالتۍ هم ورسره دغه شریش شوه دغه، او دغه پیپ دغه سر به دغه ځګین کې ورکئ او دا به هم LP کوي، بند به کوي چې هیڅ هوا ترې راونه وځي، چې دغه بند شو. صحیح ده. نو د هغې نه بعد به تاسو دغه بټنه آن کړئ. صحیح شو. تاسو وګورئ دا دواړو بوتلو کې دغه ډیزل او دغه اوبه چې دي دا داسې خوټ کېږي داخلي او هغې نه بعد دغه ګیس جوړیږي. نو ډېره اسانه طریقې ده، کولی شئ چې تاسو دغه په کور کې جوړ کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي ضرور یې در سره لایک او شیر کړئ. ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.